فلم شروعات کیږي او موږ په فلم کې یو جوناتن نومي هلک ګورو. هغه په سوپر مارکیټ کې کار کوي او په دغه سوپر مارکیټ ته یو سړی راځي او د ډېر په غور سره ګوري. خو جوناتن ته لګونتګي ویریږي او دا سړی به لاړ شي. جوناتن ډېر زیات شریف انسان وي او دا د خپل مور پلار نه ډېر لري یو ځای کې اوسېږي. هغه چا سره ډېر فالتو خبرې نه کوي او نه د دوستان په ژوندۍ کې وي او دا یوازې ژوند ډېر زیات انجوای کوي. جوناتن په خپل سټور کې ولاړ وي او صفایي کوي او بیا هغه وختنی سړی راځي کوم چې دې ته په غور سره کتو او د سټور نه بهر دروازه وخی. خو دا سړی یو ځل بیا هلته نه لاړ شي او جوناتن نه پوهېږي چې آخر دا څه کیسه ده. خیر دا واپس خپل کور ته راځي او ټي وي مخامخ کینی. دا په ټي وي کې یو ایډ ګوري کوم ځای کې چې یو جنۍ ښایي او ورته وایي چې دغه جنۍ یوې شپې لپاره ته راوستی شي او هر څه ورسره کولی شي او په منډه ته دغه نمبر په ټي وي باندې ځان سره لیکي او بیا خپل موبایل راخلي او په هغه نمبر باندې کال کوي. بل سایډ نه یو جنۍ ټلیفون اوچتوي او له هغې نوم وي ډینا او ورته وایي چې سبا شپې ته به زه درشم. بل ورځ چې جوناتن خپل کار ته ځي هغه ډېر زیات خوشحاله وي او کار ختمولو نه پس ته هغه ډینا ته روان شي او هغې پسې ورځي. ډینا ورته په یو سړک باندې ولاړ وي او دی په خپل ګاډي کې راکښېني. دا د یو کور بهر ولاړ وي او دوی دواړه یو رسټورانټ ته ځي او هلته کې روټۍ خوري. جوناتن ډېر زیات شرمېږي او بیا د خپل کور ته راولي. خو ټولو نه پیل دا د هغې یو سکیچ جوړوي او هغې نه پس ته ډینا د دې مخامخ ګډېږي. جوناتن په ځان باندې قابو نه کوي او دې سره شپه تېروي. بل سهار چې جوناتن کله راپاڅي او جوناتن یوازې په کټ کې وي او ډینا هلته نه غیبه وي. جوناتن ډېر زیات حیرانه شي. جوناتن چې کله خپل کار ته راشي او دغه ټوله خبره خپل مالک ته وکړي. دا د دې یو ښه دوست وي او هغه په دې باندې خاندي. خو جوناتن ورته وایي چې د بېګانه زما په جسم باندې څه عجیبه غوندې کې نشانونه راوتي دي او ورته وایي چې زه نه پوهېږم چې آخر ما سره څه وشو. خو د دې مالک ورته وایي چې زما خبره واوره ته په منډه لاړ شه او ډاکټر ته ځان وښایه او ورته وایي کنې دغه انفیکشن به ستا ټول جسم ته ورخور شي. جوناتن بیا ډاکټر ته راځي او هغې ته ځان ښیي خو هغه د دې زخم نه څه نمونې اخلي او ورته وایي چې 2 ورځو کې به د دې رزلټ راشي. خو دې ته یو ټوپ ورکړي او ورته وایي چې دا ولګوه تا ته به ارام راشي. جوناتن چې هسپتال نه بهر ته راشي هغه یو ځل بیا ډینا ته ټلیفون کوي خو د دې نمبر اوس هم بند وي او بیا له هغې کور ته راځي کوم ځای کې نه چې بېګا هغه یې اوچته کړې وه. خو کله چې دلته کې راشي دې ته پته ولګي چې د هغې کور نه و دا له بل چا کور و صرف هغه ته کور بار ولاړه وه. خو دا سړی ورته وایي چې ماما څه کې پردي کور ته راغلی. خو جوناتن ورته وایي چې دا څنګه کېدی شي بېګا خو د دغه کور نه م هغه جنۍ جګه کړې وه. جوناتن په دغه سړي باندې یقین ونه کړي او بیا په خپله دغه کور ته په زوره ورننوځي. خو دغه کور دننه څه عجیبه غونډه کې خلک ناست وي چې دې ته ډېر په غور سره ګوري. په کومه چې جوناتن ویریږي یو ځل بیا خپل کور ته واپس راشي. کوم ځای کې چې یو ځل بیا هغې ته ټلیفون کوي خو دې وارې د هغې ټلیفون ولګي. خو هغه یو سړی جګي ورته وایي چې دا چې د ډینا نمبر نه دی دا زما نمبر دی او بیا ما ته ټلیفون ونه کړي. جوناتن بیا فیصله کوي چې د به هغه رسټورانټ ته ځي کوم ځای کې چې بېګا ما هغې سره روټۍ خوړلې وه. خو جوناتن یو شی نوټس کوي چې په دغه رسټورانټ کې یو جنۍ ډېر وخت ناسته وي او هغه دې سره ډېر په غور سره ګوري. خو لږ ساعت پس جوناتن ته خپل مالک ټلیفون کوي. هغه ورته وایي چې ته په یو مصیبت کې ګرېدو ولاړ وي په منډه زما کور ته راشه. جوناتن په منډه د هغې کور ته راځي خو په دغه کور کې ډېره زیاته خاموشي وي. جوناتن چې کله دغه کور ته راورسېږي دا په کور کې هغې ته چغې وښي. خو بیا د یو کوټې نه د دې مالک اواز راځي او هغه دې ته وایي چې جوناتن دغه کوټې ته دننه راشه. خو کله چې دننه راشي یو دم په دې باندې څوک حمله وکړي. خو جوناتن هم ورباندې حمله وکړي او بیا دلته کې پولیس راشي او دا ونیسي او پولیس یې ونیسي او ځان سره یې بوځي په دغه جرم باندې چې د خپل مالک کور ته راغلی و او هغه یې مړ کولو. او دغه پولیس سټیشن ته به یو ډاکټر هم راځي او ورته وایي چې ستا ټیسټ نه موږ ته څه هم میلو نه شي او اوس دا څه عکسونه ښایي چې هغه د دې له مالک وي. خو جوناتن چې کله دغه عکسونه وګوري هغه ورته وایي چې دا خو ما نه دی والی. د دې مالک هم راشي پولیس سټیشن ته ورته وایي چې ما دې ته ټلیفون وکړو چې راشه زما کور ته خو دې په ما باندې حمله وکړه. خو جوناتن ورته وایي چې دغه رنګې څه کیسه نه دی خو ما له پخپله ټلیفون وکړو چې زما کور ته راشه. خو د دې مالک ورته وایي چې نه جوناتن دروغ وایي ما هغه نه و راغوښتی. بله خواته د جوناتن مور و پلار هم راغلي وي او هغوی دا فکر کوي چې جوناتن یوازې اوسېږي ځکه خو د دې په دماغو کې فرق راغلی
او ته و چې ته د یو ښه ډاکټر ضرورت دی. خو اچانک له جوناتن حالت خراب شو، دا باقی وکي او پس مکر لړ شي او جوناتن داسې محسوس کوي چې دې معنی چا نظر دی او دا چا په قابو کې اغسته دی او به دا په خپل لاس باندې عزت خارخ محسوس کوي او کوم انفیکشن چې په خېټه باندې وو هغه د په مختلف جسم ته خور شو. بل ساله جوناتن مور پلار راغلی وی او د په گاډي کې کېنلې وی خپل کورته بوزي. خو جوناتن نو وخت چې د خپل مور پلار سره ژوند تیر کی او هغه ته خپل کورته ځي. خو د دې مور وته و چې نن شپه موږ سره تیر کا. خو کله د شپې په کټ کې ودوي دي ته ساجي باغوند کې خوب راځي. په کوم معنی چې دا ویریږي را پاسي او د خپل کور کې او عجیب باغوند کې سایه ګوري. په کوم معنی چې دا را پاسي او چغي وخی چې څوک دلته خدا دوران کې د مور پلار هم را پاسي. خو دې ته پلار دوی ورکی او ته و چې د شت تعالی آرام ضرورت دی. خو جوناتن دغه دوی نه خوري او خپل مور پلار ته وی چې زما خبره ووري او ته چې زه یو لیوانه نیم. خو به د خپل پلار ته یو سوک ورکی او په کړکۍ مننتي التنه ووري او خپل کور ته روان شي. خو لږ مخکې چې بلار راشي دا بیا وشي شي د الته کې یو سایکل پټ کی او پېټرول پمپ ته ځان ورسوي. د الته کې یو پوسټر ګوري او هغه جنیوي کوم چې په ریسټورانټ کې دیته ناسته و او دیته ډېر په غور سره کتو او په دغه پوسټر باندې لیکلي وو چې زه پیریان او لیوان کته شم. او بیا جوناتن هغه پوسټر لاندې راکوس کی او هغه چې کوم اډرس لیکلی وو هغه باندې دا راشي. جوناتن دغه جنې ته پوسټر خي او لا بلې جنې باره کې ته معلومات اخلي او بیا وته خپل ټوله کیسه هم وکي. دغه جنې وته جادو لپاره څه شي نه ورکی او بیا له هغه جنې اډرس هم ورکی او ته چې ته ضرور هغه جنې سره ملاو شي. خو جوناتن چې کله دغه کور ته ورسیږي د الته کې کینی او یو کتاب روکاږي. کوم کتاب چې دغه جنې ورته ورکړی وو. دلته کې موږ ته او جوناتن ته پته لګیږي چې دې معنی سره بلاګانو اثر وو. هغه جنې هم الته کې راشي او جوناتن ته وایي چې یو بلا پتا ناسته ده او پتا معنی تور جادو کړی دی. دا یو څو کسان دي چې له شیطان مرګري دي او داسې انسان خپل شکار جوړي کوم چې یوازې اوسېږي او تاسو سره هم سدسي کیسه شوې ده. دینا نومي یو جنې پتا معنی جادو کړی دی او اوس بس تا په جسم معنی یو تور داغ جوړیږي او هغه به یو تور پړی په شکل باندې بوي. خو که تا هغه خوانه کو به یو شیطان راشي او هغه بتانه وخوري. جوناتن هم په دې په خبرو باندې یقین وکړي ولې چې وته دې کوم خبرو کا هغه ټوله کیسه دې سره لړې شوې ده او بیا دغه جنې وته یو چاقو ورکی او جوناتن هغه چاقو په خپل زخم کې ورمنډي او یو تور پړی د خپل زخم نه روکاږي او دا ډېر زیات په درد باندې وي. خو دغه درد په وجه باندې هغه تور پړی دا یو ځل بیا خپل جسم کې ورپریدي او دا بیا وشي. بل سار چې دا په وښ کې راشي د الته کې هغه سړی ګوري کوم چې بدیدي سوپر مارکیټ ته راتلو. اوسه پورې جوناتن نه پوهېږي چې آخر څه کیسه روانه ده. خو په لاره کې دا هغه سړی ګوري کوم چې ډینا په کور کې وو هغه هلته نه روان وي. د دغه خبرې فایده اوچتوي او بیا جوناتن له هغه سړي کور ته دننه ورځي. خو دلته کې هم د دې په لاس باندې څه ورنشي. خو بیا دې ته له بر چت نه څه اوازونه راځي او کله چې د هلته کې لاړ شي چته کې چې ډینا په یو کټ کې ودوي او له هغې حالات ډېر زیات خراب وي او الته کې چې یو عکس پروت وي هغې طرف ته اشاره کوي او څه ورته وایي. په دغه پینټینګ کې یو شیطان ښیي چې هغه خپل شکار څنګه مړ کوي. دراصل دغه ټول خلک د یو شیطان عبادت کوي او دغه خلک د یو شیطان لپاره کار کوي او بیا د شیطان لپاره په انسان په جسم کې یو تور داغه پیدا کوي او بیا شیطان راځي او دغه کس مړ کوي او د هغې نه دغه تور داغه خوري. دغه خلکو ټول نه پیله ډینا خپله شکار جوړه کړه او هغې نه پس ته ډینا دې سره ملاو شوه او په دې باندې هم ټول اثر وشو. خو بیا اچانک هغه ټول خلک خپل کور ته راځي او جوناتن یو چاقو په لاس کې واخلي. دا خلک د دې مخامخ راغلي وي او دا نیولو کوشش کوي. خو جوناتن دې ته چاقو وخی او خپل سایکل باندې کیني او هلته نه ترې وتښتېږي. دا یو ځل بیا خپل مالک ته راشي او هغې ته ټوله کیسه وکړي. خو د دې مالک ورته وایي چې جوناتن دا کومه کیسه تا وکړه زه په دې باندې یقین نه کوم او ته لیونی شوی او هغه یو ځل بیا پولیس ته ټلیفون کوي او هلته کې پولیس راشي او دا نیسي. خو جوناتن پولیس والا ته هم ټوله خپله کیسه کوي. خو پولیس هم د دې په شانتې په دې باندې یقین نه کوي او جوناتن ونیسي او خپل ځان سره بوزي او څه ورځې پس بیا یو منټل هسپتال کې ور واچوي. چې ټول دا فکر کوي چې د دې دماغي حالات خراب شوي دي او ورځ په ورځ د جوناتن حالات ډېر زیات خرابېږي. ول چې دا په هسپتال کې د تور رنګ باندې یو ګنډه تار ګوري او هغه ګوري او هغې پسې کېږي او یو کمرې ته ورځي. چرته کې چې دا یو سړی ګوري او هغې د تور رنګ په شانتې ټوپۍ اچولې وي کوم چې د شیطاني ګروپ ملګری وي او هغه جوناتن ته وایي چې ته ډېر ژر به زموږ شیطان ته ورځې. جوناتن هلته کې چغې وښي خو غلی چې څوک راشي دا هلته کې څوک هم نه ګوري.
او جوناتن هلته کې یوازې ولاړ وي او چغې وخي او بیا جوناتن بوزي او خپلې کوټې کې ورپرېږدي. خو لږ ساعت پس چې دغه ټول خلک د هسپتال کې په خپلو کارونو کې مصروفه شي او جوناتن د هغه هسپتال نه بهر ته تښتي، خو دغه هسپتال والا دا وکتو او دغه سیکرټري والا یې ونیسي او هغې ته یو انجکشن ولګوي او بېهوشه یې کړي. خو کله چې د هلته کې راپاڅېږي د لاسونو او خپې یې تړلې شوي وي او دا بیا هلته کې یو شیطان ګوري کوم چې ډېر زیات خوفناک وي او هغه راشي او د دې لا پاسه کېږدي او د دې د خېټې نه هغه تور پړی بهر ته روکاږي په کوم باندې چې جوناتن ډېرې زیاتې چغې وخي او دغه شانتې په دړ کې هغه مړ شي. خو بل سهار چې کله یو نرسه د دې کوټې ته راشي او دا هلته کې وګوري چې دا مړ دی هغه ډېره زیاته ویرېږي او جوناتن ډېرې زیاتې چغې وهلې وي. خو کله چې دا ټول خلک راشي له جوناتن په لاس کې یو چاقو وي کوم چې هغه جنۍ دې ته ورکړی و او له شیطان باره کې ورته ټوله کیسه کړې وه او ورته چې د شیطاني ګروپ باره کې هم ورته کیسه کړې وه. خو د دې غریب په خبرو باندې چا یقین ونه کړو او دا دغه شانتې مړ شو. بیا موږ په روډ باندې یو جنۍ ګورو چې چا نه لیفټ اخلي. بیا موږ په ګاډي کې د هغه شیطاني ګروپ کسان ګورو چې راشي چا چې ډینه هم په خپل قبضه کې اخیستې وه او دغه جنۍ په خپل ګاډي کې کیني او هلته نه بوزي او د دې مطلب وي چې دغه شیطاني د ګروپ خلکو شکار دا جنۍ ده او د فلم کیسه هم دلته کې ختمه شي.